د بریالي خلک څنګه وده کوي د غږیز کتاب 3مه برخه د ځان پیژندنې لارې چارې. که د ځان پیژندنه درته ستونزمنه وي او په ځان باور نه لري چې بریالی بشي، نو دغه لاندې لس غوښتنې په غور ولوله. لومړی ځان پیژندنه دې ځان ساتونکی کړه، که پرې پوهیږي او که نه، خو ته تل له ځان سره په خبرو کولو بوخت یې. ستا طبیعت څه ډول دی؟ آیا ځان هڅوي او که پر ځان نیوکه کوي؟ که ته مثبت فکر ولري نو کولی شي له ځان سره د مثبت انځور جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. خو که ته منفي فکر ولري نو په دې سره خپل ارزښت لا کمزوری کوي. که موږ وغواړو چې خپل ژوند بدل کړو نو موږ باید د ځان په اړه د فکر کولو لاره بدله کړو. که موږ وغواړو چې د ځان په اړه د فکر کولو لاره بدله کړو نو موږ باید له ځان سره د خبرو کولو لاره هم بدله کړو. څومره مو چې عمر لوړیږي هماغومره مو د فکر، خبرو او باور مسؤلیت زیاتیږي. آیا په ژوند کې د وړاندې کافي ستونزې نه لري؟ نو ولې هره ورځ ځان په منفي ځان پیژندنې ناهیلي کړو؟ د خپل ځان هڅونکي او پالونکی اوسه. هر وخت چې دې غوره کار ترسره کاوه ترې تېرېږه مه. تل هڅه کوه خپله ځان وستایې. تل په بخښلو سربیره نظم هم انتخابوه. هیڅ وخت ځان ته په هر صورت کلمه مه وایه. دا درک کړه چې څومره دې له ځان سره مرسته کړې، ته تل تېروتنه کوې. هیڅ وخت هغه څه د ځان لپاره مه انتخابوه چې ښه در سره نه ښکاري. تل ځان ته ووایه چې د خپلې ودې لپاره به نوي څه ترسره کوم، آن که په هر قیمت وي، څو په راتلونکي کې خپل کارونه په لا ښه ډول ترسره کړي. هر مثبت ټکی چې د ځان لپاره کاروي در سره مرسته کوي. دوهم، له نورو سره ځان مه پرتله کوه. له نورو سره د ځان پرتله کولو ته اړتیا نشته، او دا کار په خپل لاس د خپلو حواسو د پاشلتیا په معنا ده. یوازینی کس چې ته باید ځان ورسره پرتله کړې هغه همدا ته یې. ستا هدف باید دا وي چې له تېرې ورځې نن غوره واوسې. هغه څه چې نن یې کولی شي دا دی چې د خپلې ودې لپاره باید پر ځان همدا نن تمرکز وکړې. دا کار په کافي کچه ترسره کړه. که په دې ډول دې ځان له تېرې اونۍ، میاشتې او کال سره همدا نن پرتله کړ نو ستا بریالیتوب به تا په حیرانونکي ډول وهڅوي. دریم، له خپلو محدودو باورونو پورته حرکت وکړه. بدبختانه ډیری خلک په دې باور نه لري چې غوره کارونه ترسره کړي، خو محدود کسان شته چې په خپل ژوند کې د غوره تجربو په برخه کې تل یو څه په ځان تحمیلوي. د بیلګې په توګه ته غواړې یو بهرنۍ ژبه زده کړې، څو په خپل کار کې پرمختګ وکړې، خو ته فکر کوې دا کار نشي کولی. کله چې د خپل باور وپېژن نو بیا دا وپېژنه چې څنګه د دې ژبې زده کول تا نشي محدودولی. وروسته دا تشریح کړه کله چې ته غواړې هغه ژبه زده کړې نو په کوم ډول به یې زده کوې. د دې ژبې زده کول به څه احساس درکړي. د دې کار د ترسره کولو لپاره کومې وړتیاوې لري او کومې نه لري. وروسته بیا یوه ځواکمنه بیانیه ولیکه څو په دې ژبه کې ستا وړتیا تایید کړي. دا کار د ژبې د زده کولو لپاره یوه ریښتینې پروسه ده، او ته دا هم تشریح کوي چې ستا په ودې څنګه اغیز کوي. په پای کې دا په یاد ولره، دا هغه څه نه دي چې بیرته تا ترلاسه کړل، بلکې دا هغه څه دي چې تا یې فکر هم نه و کړی. څلورم، نورو ته ارزښت ورکړه. ډیری خلک په ځان د باور نه لرلو له امله د کمی احساس کوي، یا هم په تیر کې د دغسې ترخو تجربو قرباني وي. له همدې امله په ځان د دوی تمرکز ډیر مختصر او کم وي. دوی تل یوازې ځان ته پام کوي او مغروریږي، او دا احساس کوي چې نور باید د ده خدمت وکړي او ورته درناوی ولري. که دغه څه ستا په اړه هم صدق کوي نو ته د دغو احساساتو په راټولولو سره نشي کولی نورو ته خدمت او کار وکړي څو دوی تا ته ارزښت درکړي. تل هڅه کوه چې د نورو په ژوندون کې هم بدلون راولي، آن که ډېرې کوچنی هم وي. په دې سره پر ځان د خلکو باور هم لوړیږي. کله چې ته له یو چا سره ښه کار ترسره کوي نو دا ډیره سخته ده چې د ځان په اړه بد احساس ولري. پر دې سربیره نورو ته ارزښت ورکول ستا ارزښت هم لوړوي. دا له یو کس څخه بل کس ته د مثبتو احساساتو یوه ځواکمنه دایره پرانیزي. پنځم، ښه کار ترسره کړه، آن که تر ټولو ستونزمن هم وي. په ځان د باور پیدا کولو لپاره یوه تر ټولو غوره لاره د ښه کار ترسره کول دي. دا د رضایت قوي حس درکوي
که تا یو ښه کار نه وي ترسره کړی نو څه به پیښ شي؟ ځواب یې دا دی چې د ګناه احساس به کوي او دا تا ته د ځان په اړه بد احساس درکوي. کله چې ستا عمل غلط وي یا هم ستا د تمې تر کچې نه وي نو ځان ته د قناعت ورکولو لپاره به ځان ته د درواغو ویلو هڅه کوي. دا د یو شخص په توګه تا او ستا پر ځان باور ته ضرر رسوي. ځان ته ارزښت ورکول او ځان ته ژمنتیا پر ځان د باور پیدا کولو تر ټولو غوره لاره ده. که ته هر وخت خپل کرکټر د جوړولو لپاره لاس په کار کیږي نو ته به د یو ځواکمن شخص په څیر شي. سخت کار د کرکټر جوړولو په برخه کې ډیر رغونکی عنصر دی. په حقیقت کې ستا عمل هغه څه دی چې تا ته ښه احساس درکوي. دا ځکه چې مثبت کرکټر د ژوند په هره برخه کې پراختیا مومي او دا تا ته په هغه کار کې چې غواړې ترسره یې کړې پر ځان باور او مثبت احساس درکوي. شپږم، د ژوند په یوې ځانګړې ساحه کې هره ورځ د نظم تمرین کوه. که په ژوند کې د داسې ځای وي چې هلته ستا روغتیا، کار، کورنۍ او نور څه په ښه ډول خوندي وي خو پر وړاندې یې خنډونه هم وي نو د دې پر ځای چې ټول څه په یو ځل له منځه یوسې نو ښه ده چې په تدریجي او آرامه ډول یې له منځه یوسې. کله چې د ځان ارزښت، مثبتو عادتونو، کړنو او پرېکړو ثابت کړ نو بیا هڅه وکړه دغه څه هره ورځ تمرین کړې. ولې نه غواړې په یوه ورځ دې پر ځان باور ورغاوي او هم د لویو ستونزو پر وړاندې ودرېږي. تشویش مه کوه او په ځان هم لعنت مه وایه. په اړه یې خاص څه ترسره کړه. نظم د مورال جوړونکی دی. وده ورکړه او په کوچنیو ګامونو سره به تا د مثبت مسیر په لوري بوزي. اووم، کوچنۍ بریاوې دې ونمانځه. دغه وړاندیز ته تر ډیره په تیر وړاندیز پسې وروسته تعقیب کړئ. کله چې یو ښه کار ترسره کوئ یا د سالم مسیر پر لور کوچني ګامونه اخلئ نو په اړه د ستاسو احساساتي ځواب څه دی؟ ځان ته به څه ووایئ؟ آیا ستا فکر هم په لاندې ډول دی؟ ښه، دا د وخت د دې کار دی. څومره څه مې چې باید ترسره کړي وای هغه مې ترسره نه کړل. دا به کوم بدلون رامنځته نه کړي. دا هر څه ناهیلي کوونکي دي. زه به کله هم بریالی نشم. او که دا ډول وي ډیر ښه وشول چې هغه مې ترسره کړ. ما ښه کار وکړ. زما لپاره ښه و. آفرین مې. هر کوچنی کار د سره مرسته کولی شي. زه بریالیتوب ته ډیر نږدې یم. که غواړئ د فکر د پورتنۍ لومړي لیست کارونه ترسره کړئ نو باید خپل فکر ته بدلون ورکړئ. اتم، د ژوند هغه اساس دې په مثبت ډول ومنه چې پر ارزښت ولاړ دی. که ته د ژوند لپاره مثبت لیدلوری ولري او د هغه د عملي کولو لپاره لاس په کار شي نو په دې سره به د ژوند د پیښو په باب لا ډیر څه درک او وپیژنې. څه ته ارزښت ورکوي، څه دې چټکه هڅوي څو د ژوند د مثبت لیدلوري پر لور وخوځېږي. که ته لیدلوری ونه لرې بې پروا کېږي. که ته د خپل ارزښت پر لوري ګام واخلې او هڅه وکړې هغه څه چې باید ووهي ویني نو تا ته الهام درکوي چې مثبت عمل ترسره کړي. او په هر حالت کې د مثبت عمل ترسره کول له تاسو سره مرسته کوي چې پر ځان مو باور نور هم زیات شي. دغه ټول څه په نوبت د نورو مثبتو عملونو په ترسره کولو کې در سره مرسته کوي. نهم، د یوې کلمې ستراتیژۍ تمرین کړئ. 2 کاله وړاندې مې چې کله د کیون هال د الهام کتاب ولوست ما ته ډیر الهام راکړ. په دې کتاب کې د یو څپرکي درس د کیون تجربې بیانوي او د هغه د ودې کیسه یې لرله. لومړی کار مې چې ترسره کړ هغه دا و چې زه د یو کس د کارونو څارونکی شوم او هغه ته مې په دوامداره ډول الهام ورکاوه. د ودې لپاره باید ته په ژوند کې یو داسې څوک ولري چې یوه کلمه درته په غوره ډول تشریح کړي. د یو کتاب د لوستو پر مهال که یو کس وړاندې هغه ولولي او په یوه پاڼه کې مهمه کلمه درته هایلایټ کړي نو له تا سره به د کتاب په لوستو کې ډیره مرسته وکړي. د دې پر ځای چې ته 300 مختلفې کلمې وګوري نو په چټکۍ به هغه یو مهمه کلمه ومومي او په هغې به تمرکز کوي. دا کار یوې ډالۍ ته ورته دی په څه چې په انفرادي ډول تمرکز پراخوالی مومي. 10، په مسؤلیت ژوند وکړه. موږ په ژوند کې هغه څه ته ډیر لیوالتیا ښیو چې زغملی شو. که موږ نورو ته اجازه ورکړو چې موږ ته بې احترامي وکړي نو موږ به هم د هغو بې احترامي ترلاسه کړو. که موږ ناوړه استفاده وزغمو نو پایله به یې هم ناوړه استفاده وي. که موږ فکر کوو چې دا هر څه کومه خبره نه ده نو اټکل وکړه چې څه به پیښ شي.
هغه بدلون چې ته یې اړتیا ویني کیدای شي ډیر اسانه نه وي، کیدای شي په چټکتیا سره پیښ نشي، کیدای شي ته ځان له لویې ستونزې وژغورې او ته به یې وکړه چې دا ټول ستا د سخت کار ارزښت ښیي. زه هیله لرم چې له تاسو سره کېناستی وشم، له تاسو ستاسې کیسې واورم او په ځانګړې توګه کله چې په سفر کې یم که ته په سخت وخت کې راګیر شي او د ځان په اړه ښه احساس ونه لرې، نو زه غواړم درته ووایم چې هغه وخت ستا دغه کارونه او ارزښت لري. ستا ژوند کولی شي بدلون رامنځته کړي او ته هم کولی شي یو بدلون رامنځته کړي. دا مهمه نه ده چې ته څه بیکګراوند لرې او له کومه ځایه راغلی. دا مهمه نه ده چې کوم دردونه دي زغملي دي او کومې تېروتنې دې کړي دي، خو ته کولی شي وده وکړې. ته کولی شي هغه کس شي چې د کوم درکې ځواک لیدل کیږي. ته باید یوازې په ځان باور وکړې چې پیل کړې او هر کله چې د یو ګام مخ پر وړاندې اخیست مثبت فکر کوه، انتخاب وکړه او تمرین وکړه. په دې سره به د خپل هدف پر لور تدریجي ګامونه واخلې. څنګه په خپل ځان باور پیدا کړو؟ لومړی د فردي ځواکمنو وړتیاو یو لیست دې جوړ کړه. که ته په ځان باور ولرې نو دا هر څه به حتمي درته اسانه وي، خو که یې ونه لرې نو د لیست جوړول به دې په ورځو او اونیو وخت ونیسي. تر هغو یې مه بس کوه چې د ځان په اړه دې ښه او مثبت کار پکې نه وي لیکلی او بیا هره ورځ د خپل ارزښت لوړولو لپاره دغه لیست په لوړ غږ اوره. دا لیست لکه د غشي د تختې په توګه کاروه. په یوې کلمې هوکړې ته ورسېږه. دا باید هغه کلمه وي چې تا په ټوله معنا معرفي کوي. له دې کلمې د شمال ستوری جوړ کړه او داسې یې پیل کړ چې ستا ټاکلي ارزښتونه زیات کړي. دوهم، په ځان د باور پیدا کولو لپاره د څو مسایل مشخص کړه چې د ځان پیژندنې لپاره د اغېزناک وي. اوس د پوښتنې ته ځواب ووایه. ته له دې خبرې چې ځان څنګه خبر کړي د خپلو کارونو د غلیست په زیرک ټلیفون یا وړه کتابچه کې ولیکه او تل یې له ځانه سره لره. په دې سره به ته ډېر ژر وتوانېږي چې پوه شي چې د ځان په اړه ستا فکر مثبت دی او که منفي. په دې ټولو سربیره آیا کولی شي له نږدې ملګرو او د کورنۍ له غړو دې وپوښتې چې زه ځان په مناسبه روښانتیا کې وینم او که نه. دریم، که تر دې وړاندې دې دا کارونه نه وي ترسره کړي نو یوه داسې لاره پیدا کړه چې په یوه اونۍ کې له نورو خلکو سره مرسته وکړي څو تا ته ارزښت درکړي. په خپل ځواک یو کار ترسره کړه چې نورو ته یې ګټه ورسیږي او ته هم ترې ښه احساس وکړې. له کوچني ځایه پیل کړه. که وړاندې د خلکو خدمت کاوه نو اوس یې زیات کړه. نورو ته ارزښت ورکول او له دوی سره مرسته هغه څه دي چې تا ته د پوره آرامتیا احساس درکوي. د بیلګې په توګه که ته په اونۍ کې 40 ساعته کار وکړې، د دې وخت 4 ساعته د نورو د خدمت لپاره ځانګړی کړه. څلورم، د غبرګون لپاره وخت ځانګړی کړه. د مکس زده کړه به در سره ودې ته په رسیدو کې مرسته وکړي. په ژوند کې ودې ته د رسیدو او د تجربو د ترلاسه کولو مختلفې لارې شته، خو داسې وده هم شته چې یوازې د مکس په ترسره کولو ورته رسیدای شو. مکس موږ ته اجازه راکوي چې له خپلو تجربو ډېر څه زده کړو. د مکس ځواک، که ته بوډاتوب ته دومره نږدې لکه زه نو کیدای شي د کوکاکولا هغه پخوانی شعار دې په یاد وي. دوی تر کوک کلمې وروسته مکس کوي چې د بیرته تازه کېدو په معنا ده. دا د شخص هغه غبرګون دی چې د پرمختګ لپاره لیوالتیا نومول کیږي. د مکس کولو هنر زده کړه چې د ځان په ګټه یې وکارولی شي. دلته د مکس د ځواک په اړه ځینې مشاهدې دي چې ښیي غبرګون څنګه ستاسو له ودې سره مرسته کولی شي. لومړی، غبرګون مو تجربه پر بصیرت بدلوي. له 2000 کلونو راهیسې خلک وایي چې تجربه د علم مور ده یا تجربه غوره استاد دی. په پوره احترام سره زه له دې خبرې سره موافق نه یم. تجربه تر ټولو غوره استاد نشي کېدای، بلکې ارزول یې تجربه ده. زموږ په خلکو کې یوه زړه ټوکه شته چې وایي تجربه تر ټولو سخت ښوونکی دی. دلیل یې دا دی چې لومړی درنه ازموینه اخلي او وروسته درس درته درکوي. دا سمه خبره ده، خو یوازې هغه وخت چې کله تجربې وروسته شخص د غبرګون لپاره وخت ځانګړی کړي. له دې پرته به ته لومړی ازموینه ورکړې، خو کیدای شي هیڅکله هم درس ترلاسه نه کړي. خلک هره ورځ له بې شمېره تجربو سره مخ کیږي او ډیری بیا له دې هیڅ درس نه اخلي.
دا ځکه چې دوی د غبرګون او مکس لپاره هیڅ وخت ځانګړی کړی نه دی. په همدې دلیل مکس ډیر مهم دی او تا ته اجازه درکوي چې په ډیر څه پوه شي. دوهم، مکس له تا سره د ژوند د نښو نښانو په پیژندلو کې مرسته کوي. د غبرګون ښودل یوه له ارزښتمنو کړنو ده چې خلک کولی شي په دې کې وده وکړي. دا د دوی لپاره له هڅولو او انګېزې ورکولو غوره ارزښت دی، ځکه دا تا ته ډاډ درکوي چې ته په ښه مسیر روان یې. له هر څه وروسته که ته په غلطه لاره ولاړ شې، نو انګېزې ته اړتیا نه لري څوک خپل حرکت دې ګړندی کړي. ته باید ودرېږې، غبرګون وښیې او لارې ته بدلون ورکړي. ډیری خلک ډیر بوخت وي، له دوی د ډیر څه تمه کیږي. دوی له یوه ځایه بل ځای ته په چټکتیا ځانونه رسوي، څو پیل کړی کار پای ته ورسوي. د لارې په اوږدو کې دوی ډیرې تجربې لري چې د ژوند نښانې هم بلل کیږي. دوی هغه ځای ته ځي او له هغو خلکو سره ګوري چې د ژوند له نښانو سره له وړاندې مخ شوي وي. ډیری یې دغه نښې د لیک بدلون او نا انډولۍ وخت مشخصوي. که د مکس او غبرګون لپاره وخت ځانګړی نه کړي، نو په دې سره به راپېښېدونکي فرصتونه له لاسه ورکړي. دغه غبرګون تجربو ته د دې اجازه ورکوي چې له نښو څخه ژوند جوړ کړي. که د مکس د ژوند له ودې سره یو ځای شو، دا به د ژوند لا ښکلی کړي، او دا ځکه چې ته یوازې په هغه څه پوهېږي چې تجربه کړي دي او همداراز د بدلون راوستو لپاره به پایله ترلاسه کړي. له دې سره به ته له هغې هوښیارۍ ډېر څه زده کړې چې تر اوسه دې ترلاسه کړې ده. دریم، قصدي مکس مو فکر پراخ او غني کوي. د اغېزناکو خلکو د ژوند کیسې کول ولئ، نو ته به پکې پیدا کړې چې دوی خپل ډیر وخت په فکر کولو تیر کړی. د تاریخ په اوږدو کې هر مهم مذهبي رهبر تل یوازیتوب ته ترجیح ورکړې، او هر غښتلی سیاسي رهبر د تاریخ په اوږدو کې نظم تمرین کړی، او تل یې د پلان جوړولو لپاره یوازیتوب خوښ کړی څو د فکر کولو لپاره غوره وخت ومومي. غوره هنرمندانو پریمانه وخت په سټوډیوګانو کې له خپلو هنري توکو سره تیر کړی. دا کار یې نه یوازې د دې لپاره کړی چې یو څه وکړي، بلکې د دې لپاره یې هم کړی چې تجربه پراخه او پخه کړي. ډیری په پوهنتونونو او پوهنځیو کې د تدریس پر ځای فکر، څېړنې او لیکلو ته وخت ورکوي څو تجربه ترلاسه کړي. وخت په یوازیتوب کې ستاسو ته دا اجازه درکوي چې له تجربو هاخوا هم قدم کېږدئ. غواړئ په یو ځانګړي لیدلوري او پلان مخته ولاړ شئ. که داسې وي، نو بیا هم تاسو هڅوم چې د فکر کولو لپاره یو آرام او مشخص ځای پیدا کړئ. ځان منظم کړئ او مکس وکړئ چې ترلاسه شوې تجربې بیرته وکارولی شئ. تجربه داسې ځواک لري چې ستا ژوند ته هم بدلون ورکولی شي. دا له تا سره مرسته کوي چې تر ټولو مهم څه وپېژنې او درته وښیي چې دغه مهم شی څه دی. څلورم، کله چې دې د مکس لپاره وخت ځانګړی کړ، ترې استفاده وکړه. کله چې دې د مکس او غبرګون لپاره وخت ځانګړی کړ، دلته خورا اساسي لارې چارې شته چې باید ورته فکر وکړي او پرې ولاړ شي. څېړنې، تکړه ساینسپوه ګالیله ویلي پر ټولو حقیقتونو پوهېدل اسانه دي، خو کله چې کشف شي، تر ټولو مهمه نقطه د هغوی کشفول دي. دا کار څېړنو ته اړتیا لري. له حده زیات مکس د ګل د بوی د سوځولو په معنا ده، یعنې دا چې دغه بوی له منځه یوړل شي. د دې کار لپاره یوه داسې شخص ته اړتیا لیدل کېږي چې سوالونه وپوښتي. زه به د دې څپرکي په دویمه برخه کې پرې خبرې وکړم. هغه څه چې د دوامداره ودې لپاره له تجربو زده کېږي، یوازې هغه وخت امکان لري چې موږ خپل بصیرت کشف کړو او ورسره رښتیني واوسو. دا هر څه د څېړنې په پایله کې ترلاسه کېږي. انکوبیوشن له ژوند څخه تجربه اخلي او وروسته یې په ذهن کې د یو وخت لپاره په آرامه جوشوي. دا کار له پاملرنې سره ډیر ورته والی لري. دا لکه مات لاس چې دعا ته پورته کوي. کله چې زه دعا کوم، زه له خدای سره خبرې کوم. کله چې پر وړاندې سر ښکته کوم، ورته غوږ نیسم. انکوبیشن غوږ نیول او زده کول دي. روښانتیا په ژوند کې د حالاتو کشفول دي. دا لکه کله چې ته یو ناڅاپي درک یا بصیرت تجربه کړې. همداراز دا لکه ګمراه کوونکې رڼا چې روښانه شي. په ژوند کې ډیر کم دغه ډول شیان پیښیږي. ما د روښانتیا دغه حالت د یو څه وخت لپاره تجربه کړی او موندلی دي.
له دې وروسته مې یوازې د دې نظریې په اړه څېړنې کړي، نو له دغسې حالت څخه ګټه واخلئ او هڅه وکړئ چې مکس وکړئ او غبرګون وښیئ.